السلام علیکم ملګرو. نوین الحق او بابر اعظم او عارف یعقوب مینوال ته ډېر مبارک شه. پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ میچ شوی دی، خو ډېر زیات یو ګرم میچ شوی، ډېر زیات یو خوندور میچ شوی. د میچ مکمل سکور کارډ څه شوی کوم چې عارف یعقوب پکې څه کړی دی، نوین الحق پکې څه کړی دی او بابر اعظم پکې څه کړی دی. راځو پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ دغه میچ سکور کارډ طرف ته. پېښور زلمي 201 سکور کړی چې سایم ایوب پکې 8 سکور کړی دی. بابر اعظم پکې بیا سلیزه وال دی، یو سکور کړی دی، درش په تبانل باندې سوال استوري وال دی او دوه غټ شپږی دی وال دی چې سایم ایوب او بابر اعظم نه علاوه پکې نور بیټسمنان خاص کور نه کړی. خو د سایم ایوب او د بابر اعظم په خو بیټینګ په وجه باندې پېښور زلمي 201 سکور هدف ورکو اسلام آباد یونایټډ ته. اسلام آباد یونایټډ بیټینګ طرف ته کرا شو، مين پکې یو او یا سکور کړی دی. اعظم خان پکې بیټر زیات وال کړی دی، ډېر زیات سکور کړی دی، په دیش باندې 15 یا سکور کړی دی، شپږی دی وال او شپږ تلوري دی وال دي. د دې وکټ چې هغه ستاسو هغه څه کوم چې هغه بالر سوکو. راځو پېښور زلمي بالینګ طرف ته چې سایم ایوب پکې په 3 اوورو کې 4 سکور کړی دی، یو وکټ هغه لوک وټ په 4 اوورو کې 9 سکور کړی دی، یو وکټ هغه او نوین الحق به ډېر په در پورې بالینګ کړی دی، 4 اوورو کې یو څل خور کړی دی، یو وکټ هغه خدای وکټ دومره غټه مهمه وکټ هغه کم چې اعظم خان اوټ شوی دی، هغه نوین الحق هغه کېچ بابر اعظم هغه دی. اعظم خان یو کو خو سیټ بیټسمن اعظم خان ډېر سیټ ولاړو، اعظم خان نه اوټ کړی د ټیم کې. نوین الحق د اعظم خان وکټ نه هغه نو پېښور زلمي دغه میچ بل اسلام آباد یونایټډ دغه میچ ګټلو ځکه چې اعظم خان بیټینګ ته موږ ګورو نو په صرف او صرف په دیش باندې 15 یا سکور کړیو، شپږ دی والي شپږ تلوري دی والي. دلته اعظم خان وکټ چې دا نوین الحق واغسته نو اسلام آباد یونایټډ د لاسه میچ لاړو، پېښور زلمي سیټ ته میچ لاړو. کرا شو عارف یعقوب طرف ته. عارف یعقوب کم چې لیګ بریک بولر دی، سپین لیګ بریک سپین بولر دی، څلورو کې 20 سکور کړی، 15 غټ او مهمه وکټ پکې د هم غسته دي چې په دې میچ ګټلو کې د پېښور زلمي په دې میچ ګټلو کې عارف یعقوب هم ډېر غټ لاس او ډېر غټ کردار ادا کو. والټر په یو کې نه ور کړی دی، کوم وکټ نه غسته. سلمان ارشاد په 4 کې 250 سکور وکړی دی، یو وکټ هغه غسته. نو اسلام آباد یونایټډ ټول ټیم په 193 سکور باندې اوټ شو، نه لوبغاړي سویدلی مقرره شل اور نه دی مولا بول په پاته ورنځونو سره پېښور زلمي دغه میچ وکړو. مین کردار په دې میچ کې عارف یعقوب کړی دی او نوین الحق کړی دی او بابر اعظم کړی دی. عارف یعقوب پکې 15 وکټ هغه غسته وی، نوین الحق سیټ بیټسمن اوټ کړی دی، کم چې اعظم خان او بابر اعظم کېچ غسته او نوین الحق بالرو په دیش باندې 15 سکور کړیو او بابر اعظم پکې یو سکور کړی دی. نو د درې وانو مینوال ته دی او خاص کر د پېښور زلمي مینوال ته ډېر مبارکي په دغه میچ ګټلو باندې، په دغه ښه پرفارم باندې. که چې ته اعظم خان نه وی اوټ شوی، نوین الحق د اعظم خان وکټ نه وی غسته، نو بیا هم اسلام آباد یونایټډ دغه میچ ګټو، دغه میچ په پېښور زلمي بیل لوي. خو پېښور زلمي دغه پوینټ ټیبل ته کوم ګورو 15 میچ نه کړی دي، 3 ګټلې دي او شپږ پوینټونه شو. پېښور زلمي اوس ان شاء الله کولای شي چې مخکې ځان ته لاره جوړه کړي او نور میچونه وګټي. نو نوین الحق له بهترین بولینګ کړی دی، عارف یعقوب له بهترین بولینګ د دینم کړی دی ځکه چې 15 وکټ یې غسته د خپل ټیم لپاره او بابر اعظم پکې سریزه کړی دی. تاسو هم د عارف یعقوب په دغه 15 وکټو باندې خوشاله شوي وي، نوین الحق په دغه یو وکټ باندې خوشاله شوي چې اعظم خان یې سیټ بیټسمن اوټ کړی دی او اسلام آباد یونایټډ دغه پس به د میچ وبېلو او بابر اعظم پکې یو سکور کړی دی. نو زموږ دغه ویډیو لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د پېښور زلمي مینوال ته ډېر مبارک شه په دغه میچ ګټلو باندې. د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نو خو خبرې د الله په امان.